کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت یو ولایت دی. دا ولایت دنګ او هسک غرونه لري. ډیره برخه کونړ شنو ځنګلونو نیولې ده او کمه هغه حاصل ورکوونکي ځمکې دي. کونړ د مساحت له پلوه کوچنی ولایت دی خو ګڼ شمېر خلک پکې ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي غریب او د ژوند د مهمو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. خلک یې د کرکلي او مالدارۍ سره سروکار لري او د دغې لارې د خپل ژوند ضروریات پوره کوي. کونړ د ناوې په شکل جوړ دی او په منځ کې لوی بهان د سیند موجونه وهي. د سیند شاوخوا ګڼې حاصل ورکوونکې ځمکې پرتې دي چې بزګران ترې په یو فصل کې په ټنونو غله دانه لاسته راوړي. کونړ کې لوی فابریکې نشته او خلک یې په خوارۍ مزدورۍ بوخت د ژوند ورځې شپې تېروي. کونړ یوه ښکلې او شنه دره ده چې ختیځ ته یې د پښتونخوا باجوړ سیمه، شمال ته یې د نورستان غرنی ولایت، لویدیځ ته یې د لغمان ولایت او جنوب ته یې کامه او مومند سیمې پرتې دي. کونړ د افغانستان په اداري تشکیل کې پخوا د ننګرهار ولایت یوه ولسوالي وه چې مرکز یې لومړی خاص کونړ او بیا بر کونړ یا اسمار ولسوالي شوه. بیا وروسته په حکمرانۍ بدل شو او مرکز یې چغسری یا اسداباد وټاکل شو. په 1440 هجري لمریز کال د افغانستان د ولایتونو څخه یو ولایت وشمیرل شو. د تاریخي مخینو له مخې د کونړ په دننه کې دومره تجزیه نه ده شوې، خو د ډاکټر نجیب الله په وخت کې په 1460 هجري لمریز کال کې د کونړ، لغمان او نورستان سیمې د نورستان د یو مستقل ولایت په نوم د دولت په اداري تشکیل کې ځای شو. خو لیکوالان وایي چې دغه معقول کار نه و، ځکه درې واړو نورستانونو یو مرکز ته راغونډول په دې سخت دي چې جغرافیایي موقعیت یې دغسې مرکز پیدا کولی نه شي، لکه د کونړ ولایت مرکز په څیر. د کونړ ولسوالۍ کونړ 15 ولسوالۍ لري چې ګڼ شمېر خلک پکې ژوند کوي، چې عبارت دي له شیګل، مرورې، اسمار، ناړۍ، غازي آباد، دانګام، شولتن، پیش دره، چپه دره، وټپور، نرنګ، سرکاڼو، خاص کونړ، څوکۍ او نورګل ولسوالۍ. کونړ ته ولې کونړ وایي؟ کونړ د پخوانیو مورخانو په اثارو کې کونړ، کنیر، کویس، کونر، کولو، کونړ، کونر او داسې نورو په نومونو راغلی دی. کونړ په شکل له 2 کلمو څخه جوړ شوی دی چې نورستانیانو ورته کونړ وایه او په نورستاني لهجه یې معنا د خونه دره یا زیتون دره ده. په دې نوم کې هم د نورو نورستاني کلمو او نومونو په شان چې په نورو ژبو کې اوښتلی بدلون راغلی دی او په کونړ یې شهرت پیدا کړی دی. تاریخي اسناد او ځینې نور شواهد داسې ښایي چې ډېر پخوا د کونړ دره له غرونو څخه نیولې ان د کونړ د سیند د غاړو پورې په ګڼو ځنګلونو پټه وه چې زیاتره بوټي یې خونان او غوړاڅکي وو. د دې ډولونو د موجودیت د ثبوت لپاره به دا بسنه وکړي چې وویل شي کله چې سلطان محمود غزنوي د لومړي ځل لپاره د اسلامي فتوحاتو په لړ کې د کونړ د دې درې په خوله کې د کابل له سیند څخه راپورې ووت، د نور او قیرات په درو یې حملې کولې، نو د خپل لښکر سره د نجارانو، اهنګرانو، سنګ تراشانو او نورو کسبګرانو ډلې هم راواخیستلې تر څو چې د ځنګل ونې او بوټي ووهي، تیږې ماتې کړي او د خپل لښکر د پرمختګ دپاره لاره جوړه کړي. د یو بل مستند دلیل له مخې کله چې د کونړ پخواني کورونه وکتل شي، د هغوی د کوټو په چتونو کې د ډاګو دستک د پاسه د دړو پر ځای د خونانو او غوړاڅکو لښتې اچول شوي دي چې پورتني دواړه تاریخي او عیني شواهد په دې دلالت کوي چې
په رښتیا سره په پخوانیو زمانو کې د کونړ دره په تیره بیا د کونړ د سیند د شمال شاوخوا په ځنګلونو پټه او زیاتره ونې همدغه خونان او غوړاڅکي وو. د غرونو د لمنو نه ان تر سمې پورې ټوله ځمکه د خونانو او څېړیو او نورو ونو پټه کړې وه، نو ځکه ورته نورستانیانو د خونانو دره نوم ورکړ. بل ځای کې نورستانیان کونړ داسې تعریفوي کو د اوبو څا او رود په معنا دی د کونړ یعنې د اوبو او رود دره، او که تاریخي اسنادو ته مراجعه وشي په عمومي صورت سره کونړ دومره شهرت نه لري لکه چې په لرغونو اثارو کې د کونړ سیند یې لري. نو دا هم پوره ممکنه ده چې د کونړ دا معنا به واقعیت ولرلی شي چې د سیند او اوبو دره یې وبولو. کونړ ولایت ډیورنډ فرضي کرښې سره جوختې ډیرې ولسوالۍ لري چې د خلکو له لوري د سرحدي ولسوالیو په نومونو سره یادېږي. خاص کونړ، سرکاڼو، مروره، شلتن، دانګام، اسمار او ناړۍ ولسوالۍ د کونړ د سرحدي ولسوالیو په نومونو یادېږي. د همدې سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي د پولې ها غاړې د میشتو قومونو او خلکو سره پخې اړیکې لري او د خپلوۍ تارونه یې سره تړلي دي. نو د همدې امله د کونړ د دې سرحدي ولسوالیو زیاتره خلکو د پولې ها غاړې په باجوړ او مومندو جنسۍ کې ژوند کوي او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره ورځې شپې سبا کوي. په هیواد کې د وروستیو تحولاتو له امله د پولې ها غاړې زیاتره کونړي سرحد میشتي بند پاتې دي او تر اوسه خپل وطن ته نه دي راستانه شوي. کلونه وړاندې به د کونړ په دریو کنډوونو غاښي پاس، ناوه پاس او بنشاهي سیمو کونړ سرحد میشتي د پولې ها غاړې نه اوښتل، خو اوس یې دغه لارې بندې شوي او په ډېر مشکل سره تګ راتګ کوي. په کراتو سره د پولې ها غاړې او دې غاړې د قومونو مشران په دغه سره جرګه شوي دي چې ترڅو د پولې ها غاړې او دې غاړې د میشتو خلکو تګ راتګ په آزاد ډول سره وشي، خو بیا هم دغو جرګو تر اوسه پورې کوم رنګ راوړی نه دی. د کونړ اوسیدونکي د تعلیم او پوهې سره بېساري مینه لري او د کونړ په ډېرې سیمو کې ګڼ شمېر ښوونځي آباد دي چې په زرګونه هلکان او انجونې پکې په زده کړو بوخت دي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون چې ډېرې ځوانان پکې دا مهال په لوړو زده کړو بوخت دي او د کونړ په ګډون د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي پکې زده کړې کوي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په ښه معیار جوړ او د زده کړو لپاره مناسب دی. د
د کونړ او نورستان ولایتونو د اوسیدونکو لپاره په مرکز صداباد کې 150 بستریز روغتون هم آباد دی چې د ګڼو ناروغانو تداوی هم پکې کیږي. که څه هم دغه روغتون د کونړ او نورستان ولایتونو د اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي، خو بیا هم د خلکو ستونزې یو څه راکمې کړي دي. که یاد روغتون پراخه شي او د ناروغانو لپاره بسترونه زیات شي، نو د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي. د کونړ په مرکز اسداباد کې دغه څلور لارې ډیر مشهور دی. او زیاتره خلک یې د همدې نښان په واسطه پیژني. د دې څلور لارې نه څلور خواو ته سړکونه تللي دي او هر څوک په ټاکلې لار خپل لوري ته ځي. په کونړ کې پر قدرتي ځنګلونو سربیره کانونه هم شته چې د پیج درې په ولسوالۍ و ماڼوګي او چپه دره کې د قیمتي ډبرو بیروج کانونه ډیر زیات دي چې هر څوک یې په خپل سر او غیر فني توګه استخراجوي او بهرنیو هیوادونو ته یې قاچاق کوي. په خاص کونړ او سرکاڼو ولسوالیو کې د یو بل ډول قیمتي ډبرو کرومایټ کانونه دي چې په اوسپنه جوړېدو کې ترې کار اخیستل کیږي چې دا هم په قاچاقي توګه کیندل کیږي. یوازې دغه کانونه نه دي، د دې سربیره د کونړ په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قیمتي کاڼي شته او ډېری خلک یې په کاروبار او استخراج مصروف دي او د دې لارې ګڼې پیسې هم لاسته راوړي. خو یوازې د کونړ د چپې درې اوسیدونکي بیا د دغه لارې د خپل ژوند ډېری ضروریات پوره کوي. د کونړ د چپې درې خاص کونړ او ماڼوګي ولسوالیو اوسیدونکي د قیمتي کاڼو لوی لوی کارونه کوي چې زیاتره یې په بهرنیو هیوادونو کې دغه چاره پر مخ وړي.